په جمهوریت کې د افغانستان سلګونه خپلواک ټلویزیونونه، رادیوګانې، چاپي رسنۍ او انلاین خبري بنسټونه اوس د سخت سنسر د خبريالانو د نیولو، ګواښلو او د خپلواک ژورنالیزم د کمزوري کېدو له جدي ستونزو سره مخ دي. د بېساري مشکلاتو دا وضع د کال 2021 د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لا هم ورځ تر بله خرابېږي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته لسګونه رسنۍ د مالي ستونزو، د نړیوالو مرستو د بندېدو او سیاسي فشارونو له امله وتړل شوې. زرګونه خبريالان او د رسنیو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. په تیرو 15 کلونو کې د خبريالانو د نیولو، لړمحاله بند، پوښتنو، ګواښونو او فزیکي تاوتریخوالي ګڼې پیښې ثبت شوې دي. ښځینه خبريالانې د طالبانو د پابندیو تر ټولو لویې قربانیانې ګڼل کېږي. د موسیقۍ، تفریحي خپرونو، ډرامو، د ښځو د انځورونو او ځینې سیاسي ریپورټونو په خپرولو پابندۍ لګېدلې دي. سره له دې چې یو شمېر رسنۍ لا هم فعالیت کوي، خو د هغوی د کار ساحه تر ډیره په غیر سیاسي او محدودو موضوعاتو راڅرخي. ستړي مه شئ، زه رحمان بونری یم. دا سپړنه ده. نن په سپړنه کې په دې موضوع بحث لرو، خو لومړی د همکار روح الامین نیازي رپورټ. رسنۍ په تیرو 16 کلونو کې یوه ستره لاسته راوړنه همدا رسنۍ وي. په تیر جمهوریت کې رسنیو خورا زیات پرمختګ وکړ. سلګونو تصویري، غږیزو، چاپي او نورو بېلابېلو رسنیو پراخ فعالیت درلود. د طالبانو له راتګ مخکې افغانستان د سیمې له هغو هیوادونو ګڼل کېده چې نسبتاً متنوع او فعال رسنیز چاپیریال درلود. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو وضعیت په چټکۍ بدل شو. رسنۍ بندې شوې او خبریالان څه له هیواده ووتل او څه نور هم بې دندو شول. د رسمي شمیرو له مخې له 2021 کال مخکې افغانستان کې 1540 رسنۍ فعاله وې. خو د طالبانو له راتګ وروسته له نیمایي زیاتې بندې شوې او له 12,000 زیات خبریالان یا له هیواده ووتل او یا هم بې دندو شول. د رسنیو د ملاتړو سازمانونو د راپور په بنسټ افغانستان کې له 150 ټلویزیوني شبکو څخه 80 ټلویزیونونه خپرونې لري او 300 رادیوګانو له جملې څخه یوازې 170 هغه فعال دي. د رسنیو برخه کې تر ټولو زیاته زیانمنه برخه د ښځینه خبریالانو ده. د طالبانو له واکمنۍ سره سم ښځینه خبریالانې په کور کې نول شوې او اکثره یې مجبوره شوې چې له هیواده جلا وطنه شي. نږدې 90% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د طالبانو له راتګ مخکې 1400 ښځینه خبریالانې په دندو بوختې وې چې وروسته دا شمېر 600 ښځینه خبریالانو ته راښکته شو. د بیپولي خبریالانو ټولنې د 2024 کال راپور له مخې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په منځ کې 115 مقام ته تللی او د رسنیو د ازادۍ له پلوه په خورا خراب حالت کې قرار لري. خو طالبان بیا دا نه مني چې په رسنیو محدودیتونه لګولي او ټینګار کوي چې د بیان ازادي خوندي ده. خو نړیوال سازمانونه او د رسنیو ملاتړي بنسټونه خبرداري ورکوي چې سانسور د معلوماتو د لاسرسي محدودیتونو او د خبريالانو پر وړاندې د فشارونو له امله د رسنیو ازادي له بېساري ننګونو سره مخ شوې ده. دا نړیوال بنسټونه ګواښ کوي چې که د خبريالانو د خوندیتوب، اقتصادي ملاتړ او د بیان ازادۍ لپاره عملی ګامونه وانه خیستل شي، د افغانستان خپلواک رسنیز سکتور به له لا ډېرو ستونزو سره مخ شي. روح الامین نیازی، لندن. راځي چې هم په دې موضوع نن بحث وکړو. زموږ لومړی مېلمه دی د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مشر جناب حامد عبیدي.
خبريال او شنونکي او سینیئر ایډیټر غلام جیلانی ځواک او افغان خبريال ظاهر بهان. تاسو درې وړو محترم مېلمنو ته په پروګرام کې په خیر علیم سوري مشه سلامونه. خیر سلام. تشکر بهان صاحب زه غواړم ستاسو نه خپل خبرونه شروع کوم. جمهوریت کې تاسو د یو قوي باوري او متحرک خبريال په توګه کار کوو په افغانستان کې سو شو چې تاسو افغانستان پرې خو ده او کله مو پرې خو ده غواړم زموږ لیدونکو په دې موضوع تاسو خبر کوي بیا واسکو. مننه. په سر کې بونیرای صاحب سلامونه تاسو ته عبیدی صاحب ته ځواک صاحب ته وړاندې کوم همدا شان ستاسو تخنیکي همکارانو او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. بونیرای صاحب لکه څنګه چې د دنیاوالو ته معلومه ده جوته ده زه لکه د نور خبريالان چې په افغانستان کې په دندو بوخت و زه خپل هم د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې مې د خبريال په توګه کار کړی ده او وروسته د جمهوریت له سقوطه دې ته اړ شو چې راسو هجرت ته مخه کو ځکه چې په افغانستان کې ما وروسته جمهوریت ته خورا ډېرې زیاتې ستونزې وګاللې ډېرې ستونزو سره مخامخ شوم حتی داسې و چې جیل ته واچول شوم چې دا په خپله یو ظلم چې ما سره او همدا شان نورو خبريالانو سره چې همداسې لکه ما غوندې ترسره شوي دا خپل یو ظلم و نو دې ته اړ شوم چې افغانستان مې پرېښود او راسم هجرت ته مخه کړم او دې ترڅنګ بدبختي په دې کې چې 20 کاله خبريالانو د افغانستان د بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړه. آیا دا نتیجه هم دغه و چې اوس موږ در په در خاک په سره خبريالان یا په پاکستان کې یا په ایران کې یا په تاجکستان کې یا په ګاونډي هیوادونو کې یا په قاچاقي لارو اروپا ته غواړي ورسېږي ځان نو دا په خپل هغه ستونزې چې افغان خبريالانو سره مخامخ و او دا مګړی چې په هجرت کې دي هم په قرار نه دي خورا ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره مخامخ. بهان صاحب په هجرت کې د مشکلاتو ذکر وکړو. تاسو ول چې له سقوط وروسته هجرت ته اړ شوي او یو ټکی مو ویلو چې جیل ته ورواچول شوی. جیل ته ولې ورواچول شوی وای څنګه جیل کې مو سکول څنګه بیا آزاد شوی دغه مختصر په سره تکول شي. بونیرای صاحب دا وروسته جمهوریت ته کوم په یاد وی پر اسانه کې اته دا خبره غړي چې په کابل ښار کې کور په کور تلاشي پیل شوی او حالته ما خبري په دوره کې ما په اصطلاح په زیاتره له آیساف له ځواکونو سره یا د امریکایي ځواکونو سره په اول خط کې په ځینې ولایتونو کې ما ریپورتونه جوړول چې دا په خپل د دې لامل څه زه جیل ته واچول شوم او د دې ترڅنګ د خبري ترڅنګ زه د ویان په توګه هم د ولایتونو پاتې شوم او دا وجه دا هم و چې ما ته وویل چې تاسو شخصو پتاسو د شخصو شک دا و بونیرای صاحب چې تانه له بهرنۍ ځواکونو سره کار کړی دا او د دې ترڅنګ د ویان په توګه هم پاتې شوی وسلې چیرې دي سلاوي چیرې دي او په هغه وخت کې ستاسو د طالبانو پر ضد باندې فعالیتونه کول ریپورتونه جوړول د امریکایانو ترڅنګ ولاړ وي دا په خپل هغه ستونزې چې ما په اصلاح اتویل چې دا هغه ستونزې دي چې په اصلاح په شخصي ډول دا ولې زه یو خبريال زه مجبور مکلف یم چې د بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړم او چې حقایق دي لکه دا نور خبريالان زه مجبور مکلف یم چې دا دنیاواله ته ورسوم اما بدبختانه زه نه پیدا نشم یو وخت به جمهوریت سقوط کیږي بیا به زه د کور تلاشي به پیلېږي او ما به له کورې باسي او 3 میاشتې 15 ورځې زه په جیل کې پروت وم او په ډېر مشکل سره ما ځان راخلاص کړ او په ډېر یو مشکل سره مې ځان تر پاکستان ورسول بدبختانه چې دلته هغه موږ کې بابا زه بهان صاحب وبخایزه پاکستان کې سهال له استاد کې زونه څنګه دی پاغه باس کوم او استاد سي دا پختونه مازه کول چې دا ستاسو یوازې دا ستاسو قصه نه ده د سونو نورو خبريالانو چې خزم پکې شامل دي دا غټولو قصه ده د غیر نمائندګي کوي راسره اوسې نور باس کو. محترم ځواک صاحب تاسو چې طالبان واک ته راغلل هم هغه وخت په افغانستان کې وای کار مکو
ډېرې ظلمي د دې مشکلاتو سره مخ وو لکه څنګه چې بهان صاحب وویل خو ستاسو په شان یو د عمر خبريال چې هغه په یو شمېر رسنیو کې مدیر پاتې شوی ایډیټر پاتې شوی د رسنیو مشر پاتې شوی او د یو سپینروبي افغان په توګه د یو احترام په سترګه باندې په ټولنه کې دغه باور چې د قائم وي هغه ولې پرېږدي افغانستان داسې افغانان خبريالان چې په بهر هیوادونو کې کار کوي په خوا خو افغانان په ترشیبي جمهوریت حکومتونو کې هغه په مثال په حق ورسېد هغه هغه باندې خواشینۍ کولې هغه د خپل هیواد اتلان ګڼل او قسم د جمهوریت په وخت کې بلا مخالفتونه وکړي نو تاسو یو ځلمي زی په ممکنه توګه د هغه په ریپورتینګ باندې یو چا شکل یا دغه په کار په انداز نه خوښنو خو تاسو خو د کار انداز هم ډیر قوي وو بیا هم تاسو هم افغانستان پرې خو د ویلې شرط چې تاسو کم هغه وخت چې د افغانستان پرې خو د پریکړه باندې مجبور کړه بنره صاحب دغه ټولو دوستان ته معلومه ده په اوله کې چې د ایران نو شاید دغه توافقاتو لامل چې دوه کې دی کړیو کوشش وکړو چې ځان داسې وکړي چې د بیان ازادۍ ته احترام لري رسنیو ته اجازه ورکړي چې نشرات ادامه پیدا کی لیکن رو بیا کنټرول شروع کړو مثلا د استخباراتو کسان براتل نیوز رومونو ته دا په واسه یوازې هدایت لګي مستقیما براتل نیوز رومونو ته خبرونه به چې کول دا نشروي دا منشروي ملمانه دا راغړی دا نه راغړی دا هغه موضوعات د مداخله شروع شله چې دا غي نتیجه داخله چې د تقریبا ټول رسنۍ د خپل کنټرول کې واخیستلې اوس چې کوم رسنۍ دي تاسو ورته اشاره وکړه چې اوس هم رسنۍ شته ده خو دا رسنۍ ازادي نه لري د هغه څه نشري هغه څه وایي چې د دې په خوخه دي د دې په اجازه دي د محترم زواک صاحب او بخنه دی زه هغه تر اعظم وسنه رسنۍ چې طالبان وایي چې الته د بیان ازادي مخوندي ده په غو بواس کو لمړه په سر کې ما غوښتل چې تاسو شخصي تجربه باندې ځان پوهکو یعنی مثال په توګه ځکه دا پختل او سارګر په نوم باندې مثلا زینو مخلوه سارګر په نوم باندې یو څوک هغه به نیوز رومونه ته زمونږ نیوز روم تراته مداخله وکولم نو دغه وضعیت د تحمل نو غیر د دې نه چې ټولو خبريالانو ته غواغ موجود مخکرم او هیڅ خپل ځان مسؤل نه احساسو خو داغه په خوا کې کوم خبريالانو چې وغوښتل د کار ته ادامه ورکړي او یو وسم کار کوي هغه دوستایني ول دی ډیر جرأت وکړو په ډیر سخت شرایطو کې لیکن د دې مسلسل مداخله د دې رسنوي کنټرول کولو کوشش نو الته محیط دغه څه وضعیت دغه څه چې یا به ته د په خوخه کار پکې نه کېده تاسو کله په یو وخت کې زواک سپ تاسو چې څو وخت یو وخت نیوز روم کې خپل دفتر کې موجود وای دا سارګر سپ هغه وخت تاسو په وړاندې هم راغلی وو د سره ټوپک هم وو د سغختنه کوله رویه څنګه مطلب تاسو څه احساس کړی دی هغه لمحه چې نیوز روم ته زه خپل نیوز روم کې هغه وخت د څو د فراغله خپل نیوز روم کې نو لیکن دغه ماته لا یعنی ډیر د هغه تعامل ور خبره نو زه د رسنۍ د مسول په توګه الته د خپل سربې د اجازه راته نیوز روم ته یعنی دا څه نه چې د رسنۍ نه اجازه اخیستله د رابط د مدیریت نه یا د اداري چارو نه اجازه اخیستلو بیا راته بس خپل سره راته ځانته دغه حق ورکوي چې ورشي مداخله وکړي بیا هدایتونه زموږه کوم کس چې کوارډینیټور د ملمنو وختله هغه د فشار لاندې راول چې دا ملما راغواړي دا ملما راغواړي نو دغه وضعیت دا یوازې زموږ نو دا تقریبا د ټولو رسنیو دغه وضعیت دغه په خوا کې شروع کېدل دا بند کېدل شروع لکه بهان صاحب چې نو اچ خپل خبره کوله تاک د پروفیشنالیزم هغه تقاضا چې دغه په اساس نشرات کول دغه په اساس د کار کوو نو ستا گزاره سختېدل ډېر څو یعنی په بحثونو کې دغه څه شوي دي چې زمونږه بحث تاوتریخوالي ته تللی دی مثلا هغه کس چې طالب چارواکي نو هغه خو طالبان سره نږدې کسو په یو پانتون کې استاد مو هغه
باس کې راغی د بشري حقوقو مسله و، نو باس کې د ویلي چې خپل حکومت وخوځو چې دا به امریکا چې کوم جنایات کړی دي نو دا غي به حتما پښتنه کوي. نو ما ته ویل بالکل دا خو وظیفه ده چې باید دا پښتنه وکړي د افغانستان خلکو سره چې کوم جنایت شوی دی هغه پښتنه باید وکړي د امریکا نه. خو طالبانو د خوانه چې په جګړو کې کوم جنایت شوی دي دا غي پښتنه به څوک کوي. په باس کې خو هغه ډېر مناسب ځواب راکړ. راته ویلي چې هر څوک چې شکایت لري دلته محکمې دی قاضي دی هغه ته شکایت وکړو هغه ته ورسېږي وشي. خو کله چې باس خلاص شو نو بیا ما سره ډېر جنجال وکړ چې ته څنګه دا وایې چې طالب هم جنایت کړی، طالب خو جهاد کو، ته څنګه دې ته جنایت وایې؟ نو دغه یو محیط دغه یو فضا او دا په ټولو باندې و الته تا نشو کولای چې خپل ازادي وساتي لکه څنګه چې د مسلک تقاضا ده هغه سي نشراتو کې هغه سي کارو کې فعالیتو کې ارڅ د وختل چې د دې د کنټرول لاندې وي او اوس مطلقاً د دې د کنټرول لاندې دي. دا کوم نشرات چې اوس په افغانستان کې کیږي دا بخي سانسور تر یو قوي سانسور او کنټرول لاندې دي. په دې باندې باسکو محترم ځواک سے ډېر مهرباني په دې خاطر دا خو د کار برخه وو. بیا چې ټول مجموعه طالبانو سره گزاره کېدل نه کېدل هغه خو بیا نور بیل باس دی سیاسي باس دی. نو په دې خاطر دغه باندې باسکو ځواک سے دغه باندې باسکو را سره اوسه محترم او بخ ځواک سے را سره اوسه په دغه باسکو محترم حامد عبیدی صاحب ډېر مهرباني تاسو ته مو اخر کې ذکر اعظم په دې خاطر چې تاسو د ځانګړي قصې هم اورئ او تاسو خبرې د دې قصو نه لازمه ده زمانه زیات خبرې خو بیا هم دا ضروری وي چې موږ ځانګړي واقعیات وایو او یو پیښه چې دا اسټابلیش شي. سر کې دا پښتنه کوم استاسي اداره امسو هډر کار کوي او په ډیره لوړه کچه کار کوي او د خپل وسم زیات کار کوي. تاسو د همکارانو سره زما وخت په خبرې کیږي. خو کله افغانستان د رسنیو عمومي وسنۍ وځي چې دا په دې باندې د بحث مخ کې د هغه چا ذکر وکړو څوک چې له افغانستان وتی دي. آیا د افغانستان وتل دا یو ټارګټ وو هدف وو د ټولو ژوند چې د وجغورل شو کله د افغانستان د وتلو روستم خبر اعلان په نور نړۍ کې په نور سیمو کې دغه ژوند دی عمومي او تصویر ته خوده شي اساسي ادارې سره سم معلومات دي په حال کې د افغانان په بهر هیوادونو کې خبر اعلان. سلامونه تاسو ته او درنو مشرانو ته ځواک صاحب ته او بهان صاحب ته. کڅم موضوع ځواک صاحب او بهان صاحب تشریح کړه. زه فکر کوم چې افغانستان د نن د طالبانو د واکمنېدو وروسته کوم وضعیت چې رامنځته شو او د بیان ازادۍ ټکی موږ تل په خپل خبرو کې یادونه ورڅخه کوو چې بیان ازادي د بیان ازادي شتون خو ما باور ده چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د بیان د ازادۍ په نوم موږ افغانستان کې څه نه لرو. واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او د استبدادي ادارې ځانګړتیا هم دا ده چې مطبوعاتي نظام یا مطبوعاتي جوړښت بیا استبدادي وي او په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل کیږي. تاسو د ځواب کاراشم تاسو سوال ته کله چې خبريال په یو آزاد فضا کې کار کوي او په یو آزاد فضا کې هغه پروفیشنل ژورنالیزم یا مسلکی ژورنالیزم زده کوي او هغه ته باور پیدا کوي او هغه ورته د یو ارزښت په توګه په ژوند کې معنا پیدا کوي نو هغه ته ډیره مهمه ده چې د حقایقو د خبرولو لپاره کار وکړي او دغه ارزښت ته ژمن پاتې شي. په تیرو شلو کلونو کې ما باور ده چې د جمهوریت تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا و چې یو شمېر خبريالان ډېر شمېر خبريالان وروزل شول چې هغه ته د ژورنالیزم نه یوازې یو مسلک وو دوی ته د ارزښت په توګه اهمیت درلود. نو همدا دلیل چې همدا یو وجه چې کله چې بهر تم راغله دوی خپل فعالیت ادامه وکړه چې د اگزایل مسله ده چې بیا وروسته که وخت په پکلې خبرې کوو. اما منظور دا ده چې یو خبريال ته کله چې په فضا آزاد فضا کې او دیموکراتیکه فضا کې هغه کار کوي فعالیت کوي او دغه جوړښت سره بلديږي او بیا یو سیاسي تغییر راځي او دغه سیاسي
تغییر په بهیر کې دغه فضا تنګيږي. خبريال هغه خپل ازادي نه لري، خبريال تر روحي فشار لاندې دی، خبريال اقتصادي ستونزه لري، خبريال هر لحظه په دې فکر دی چې زونه نیول شوم، ما فامیل ته ضرر نه رسیږي، ما خور ته ضرر نه رسیږي، ما ورور ته ضرر نه رسیږي، ما ماشوم ته ضرر نه رسیږي، زونه وجل شم. مسلکی توپ خو یو قطه پات کیږي، ځکه چې په استبدادي نظام کې خو ته مسلکی پات کېدای نشي. په استبدادي نظام کې څه چې واکمن اداره غوړي هغه ته باید تر سره کې. دغه د ویرې فضا د دې لامل کیږي چې خبريال پریکړه وکړي چې وات پری. ما باور دا ده چې ګڼ شمېر خبريالانو چې وات پریخي ویره د فضا نه ډارېدل، او ان تر دې چې خبريال بهان صاحب خپل تجربه قصه وکړه. خبريال چې نیول کیږي د نیول کېدو وروسته ورڅخه استزاري په لیکلې بڼه استزاري ورڅخه خپل کیږي چې څه چې په زندان کې تیر شوی دا به بهر ته نه وای. همدا وجه ده چې ګڼ شمېر خبريالان خپل قصې نه کوي. کله چې بیا بهر ته رسیږي او امنځي ته رسیږي، هغه باندې ډیره سخته فضا چې تیر شوی، هغه ځنې خبريالان قصې کوي، ځنې تر اوسه ډارېږي قصې نه کوي، ځکه چې فامیلونه افغانستان کې دي، مور افغانستان کې ده، پلار افغانستان کې ده، برونه افغانستان کې دي. او په مجموع کې د فامیل د مسؤلیت او خوندیتوب لپاره دغه قصې نه کوي. اما اخري ټکی دا ده چې امغه اول خپل تیر جمله ته راځم چې اصلي وجه ویره و، او دویم خبريالان چې بهر ته راغلي هڅه کړې چې هغه مسلکی پاتې شي او هغه خپل مسلکیتوب له بهر خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. چې طبعا په لزګونه خبريالان تاسو ګورئ چې بهر کې اگزایل کې رسنۍ جوړ کړي او هر ورځ د افغانستان له ګوټ څخه راپورونه یا خبري. او اخري خبره مې ده چې بهر کې خبريالان د مسلکی لحاظ د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. کچېره وخت بیا ورسته په دې او باغی باس کو زه غواړم باغی باس وکم. تاسو سره اوسه موږ سره بیړنۍ خبر ده، دغه بیړنۍ خبر ته ورزم تاسو طرف ته خبرونه ته بیا راځم. په کابل کې د دوه برګو چاودنو غوګونه ورتل شوې دي. ځای سرچینو نن ماخام د دوه سختو چاودنو د غوګونو دورېدو خبر ورکړی دی. د معلوماتو لمخې دغه چاودنې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا سیمو کې رامنځته شوې دي. د دې چاودنو څرنګوالی او لامل تر اوسه نه دی روښانه، او طالبان هم په دې اړه لا څه نه دي ویلي. دا خبر د راتلونکو خبرونو مختلفو ویب سایټونو د افغانستان انټرنیشنل نه تاسو ترلاسه کولی شئ، او په فیسبوک یې او په ویب سایټ هم کتای شئ. یو وار بیا درته وایم چې د افغانستان په سرخار کابل کې د افغانستان د کابل هوایي ډګر سره خواته د دوه زورورو چاودنو غوګونه ودل شوي دي. تر اوسه د دې چاودنو نوعیت څرنګوالی نه دی تصدیق شوی، البته دا تصدیق شوی دی چې دغلته دوه غټې چاودنې چې دي هغه شوي دي. د مرګ ژوبلو په هکله هم لا معلومات نه لرو. البته د طالبانو لخوا تر اوسه پورې د دې خبر تصدیق نه شوی. ځینې رسنۍ دا خبره تصدیق کوي. په دې خبرونه یا راتلونکو خبرونو کې چې څرنګه موږ په دې موضوع نور معلومات ترلاسه کوو ته تاسو به درسو. اوس یو وار بیا خپل خبرونه سپړنې تر ګرځو. راسره اوسه محترم عبیدي صاحب او بخیر دا تاسو موږ په یو چې بیړنۍ خبر راشي د خبرونه په منځ کې هغه یو تسلسل کمزوري کیږي. تاسو سوال د دې په جواب کې طالبان داسې وایي چې په افغانستان کې د بیان ازادي خوندې ده، که څه هم زموږ په سر کې په ریپورت کې ول چې یو سل اتیا هیوادونو کې افغانستان دا وخت په یو سل 15 نمبر ده. یو وخت کې به افغانستان په شروع لس د بیان د ازادۍ په هیوادونو کې شمارل کېده. واقعي د بیان ازادي خوندي ده. جلالي سے دوه ځله ذکر کوم او ورته بیا باس کوم او دا غونه بم ز پښتنه کوم. د بیان د ازادي مثال کته چې موږ تر راکول شي وسنۍ رسنۍ چې کوم په افغانستان کې کار کوي هغه ازادي دي یا د ازادۍ په زمره کې راځي دا خبريال ټوب نه ګوره چې کله موږ بیان ازادي وایو د بیان د ازادۍ ځان ته اصول لري. هغه اصول باید تعریف. بیان ازادي په دې معنی ده چې په یو ټولنه کې اطلاعاتو ته لاسرسی شتون ولري، انتقادي ژورنالیزم یا کریټیکل ژورنالیزم شتون ولري، او آزاد رسنۍ په آزاد ډول فعالیت وکولای شي. دغه درې ځانګړتیاوې زیاتې دي. زه هغه مهم ځانګړتیاوې دلته یادوم. دغه درې ځانګړتیاوې تاسو وګورئ.
کله چې موږ بیان ازادي وایو اطلاعاتو ته لاسرسی شته کور دننه نه. په دیموکراتیکو نظامونو کې خلک د اطلاعاتو خاوندان دي. حکومتونه دغه اطلاعات دوی امانتدار دي. دغه امانت هر وخت چې خلک وغواړي ولس وغواړي رسنۍ وغواړي باید په واک کې ورکړي. برعکس په استبدادي نظامونو کې بیا حکومتونه یا نظامونه فکر کوي چې د اطلاعاتو خاوندان دي. اوسنی نظام فکر کوي چې اطلاعات د دوی حق دی، کله چې وغواړي رسنۍ سره شریکي ولس سره شریکي کوي، غواړي نه شریکي. نو دا اوله ځانګړتیا په اوسنی نظام کې نه لیدل کېږي ځکه چې اطلاعاتو ته لاسرسی نشته. دویم کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم. انتقادي ژورنالیزم هیڅ نه لیدل کېږي په افغانستان کې. که څه هم ځینې تاسو چې یادونه وکړه چې طالبان استدلال کوي چې بیان ازادي شته. انتقادي ژورنالیزم چې موږ کله وایو انتقادي ژورنالیزم په دې معنی ده چې په مجموع کې نظام باندې د انتقاد امکان شتون ولري. دغه انتقاد شتون نه لري، دغه امکان شتون نه لري په دې معنی چې په ځینو اجتماعي او ټولنیز مسایلو باندې چې راپورونه جوړیږي او انتقادي وي، دوی هغه مثال ورکوي چې دغه د انتقاد خو شته، رسنۍ هره ورځ راپور جوړوي، د ولس غږ خپروي او د دویم لاس او دریم لاس مسایلو باندې انتقادي خپرونې جوړیږي. دا د استبدادي نظامونو هغه ځانګړتیاوې ده. خو په مهمو او سیاسي مسایلو انتقاد امکان نه لري. طالبانو خپل سترې کرښې اول کله چې واک ته ورسېدل هغه سترې کرښې تعریف کړې. مثلا د دوی د لیډرانو د ترمنځ کوم اختلافات شته، د پاکله راپور هیڅ رسنۍ نشي خپرولی. مالی مسایلو باندې یا بودیجې مسایلو پاکله هیڅ ډول راپور نه خپریږي. حقوق بشر مسایلو باندې، د ښځو د نجونو د تعلیم پاکله، د کار پاکله، د فساد پاکله. په دغه هغه سترې کرښې دوی مشخص کړي چې رسنۍ نشي کولای په دغه مسایلو باندې راپور جوړ کړي. نو کله چې په یو ټولنه کې انتقادي ژورنالیزم نه وي او انتقادي ژورنالیزم ته سترې کرښې تعریف شي، نو دا په دې معنی ده چې بیا انتقادي ژورنالیزم شتون نه لري. هغه کوم ټولنیز مسایلو باندې کوم انتقادي خبرونه چې جوړیږي هغه ډېره طبيعي ده. په ټولنه کې په چین کې په ټولنیز مسایلو باندې انتقاد کیږي. مثلا په کوریا کې چې ډېر سختدریز حکومت دی، په ټولنیز مسایلو باندې انتقاد کیږي. خو هغه اساسي کرخو باندې چې د حکومت اصلي کرخې دی هغه باندې انتقاد امکان نه لري او اوسنی واکمنان دغه اجازه نه ورکوي. او درېمه مسله د مسله ده په نوم په کور دننه په نوم آزاد رسنۍ شته، خو ټول رسنۍ باید د اوسنی واکمنانو د خوښې په اساس خپرونه ولري. په ټولو ولایتونو کې د واتس اپ ګروپونه لري. په هر ونې په منظم ډول د خبريالانو سره دوی جلسات نیسي، دوی ته کرښې تعینوي چې دغه مسایل تاسو خبره کړئ، دغه مسایل مخ خپروي. که چیرې دغه مسایل تاسو هغه واتس اپ ګروپ لري ټول محتوا ورسره شریکيږي او رسنۍ مکلف دي چې هغه نشر کړي او اکثرا هم د انفارمیشن او پروپاګاندا ده. نو په دغه سي وضعیت کې چې دغه درې اصول چې هغه مهم اصول دي، اطلاعاتو ته لاسرسی، انتقادي ژورنالیزم او آزاد رسنۍ، دغه چې په ټولنه کې شتون ولري، موږ څنګه دا کولای شو چې بیان ازادي شته؟ په بیان ازادي هغه یو بل پختنه بیان ازادي نشته، بلکې یو استبدادي نظام دی او استبدادي مطبوعاتي نظام هم استبدادي دی او د استبدادي نظام هغه ټول اصول د دوی په اوسنی کردار او د دوی په مطبوعاتي نظام کې کیږي. یو مختصر یو بل جواب کله مختصر راکړي دا چې کوم اوسنی رسنۍ دی الته د مالی ستونزو ذکر موږ لږ مختصر کړو او زه غواړم لږ په واقع تاسو پوهیږئ چې رسنۍ چې دا هغه تنخواه ورکوي خلکو ته، خرچي دي، اخراجات دي، د بلډینګ کرایګانې دي، پیسونه دي وغیرہ وغیرہ. په داسې کې چې موسیقي، ډراما او عمومي تفریحي پروګرامونه بند دي، د ځانګړي د مرۍ نیول شوي پروګرامونه کېږي. کمرشل یا ملټي نېشنل کمپنیز هغه دلچسپي نه اخلي چې خپل پروډکټ یا برانډینګ هلته وکړي او دا د رسنیو لپاره ضروري وي. د خپل مالي نړیواله مرستې هم بندې شوي دي. لږ مختصر راته ویلی شي دا خپل مالی مشکلات څنګه چې کمی رسنۍ وسکار کوي هغه څنګه پوره کوي یا د کوم ستونزو نه تیریږي؟
یو شمېر رسنۍ خو د واکمن ادارې لخوا تمویلېږي. هغه ډېر مشخص دي چې خپله واکمنه اداره هغه رسنۍ تمویلوي، دوی هغه پروپاګاندا او تبلیغاتو لپاره. یو شمېر نور رسنۍ بیا نړیوال کومکونو په مجموع کې بند شوي نه دي. ځینې نړیوال بنسټونه شته چې نوم اخیستل ضرور نه دي. هغوی اوس هم رسنیو سره همکاري کوي او مالی ملاتړ کوي. او ترڅنګ تبلیغات هغه د جمهوریت د دورې په کچه تبلیغات نشته، د تبلیغاتو کچه را ښکته شوی، خو هم تبلیغات تر یو اندازې شته او ځینې رسنۍ د تبلیغاتو له لارې تمویلېږي. ما باور دا ده چې اوس درې منبع دي د تمویل لپاره. یو واکمنه اداره ده چې ځینې رسنۍ د دوی هغه رسنۍ چې د دوی په خوښه کار کوي او د دوی هغه تبلیغاتي کمپاین برخه ده د واکمنې ادارې لخوا تمویلېږي او نړیوال بنسټونه ځینو رسنیو ته په خاص ډول راډیوګانو ته په ولایتونو کې اکثرا د نړیوالو بنسټونو لخوا دوی تمویلېږي او تجارتي اعلانونه دي چې هغه کچه ډېره ښکته شوې. محترم زواک صاحب، موږ د افغانستان ذکر وکړو، ستاسو په شروع کې د مشکلاتو ذکر مو وکړو. اوس 15 کالو په موده کې طالبانو خپل مطبوعات رسنۍ یا پر رسنیو کې شخصیتونه پیدا کړي دي او دا خبر اوس پټه نه ده پاتې. په افغانستان کې دنه خوشته دی چې هغه پای کې په زرګونو ډالر خرچ کوي او یو خاص انګل نه خپل تبلیغ چې دی هغه کوي. خو د دې ترڅنګ هغه داسې شاید خلک هم پیدا کړي دي چې هغه ستاسو په شان آزاد فکر لرونکي خبريالان یا د خبريالتوب چې کم چوکاټ دی په کې کارکونکي خبريالان کم چې په دې سه تاسو وهان سب ذکر کو کار کوي. نو دغه ډلې یا رسنۍ چې دي د هغو ذهني توګه د مشکلاتو لپاره په دغه سوشل میډیا باندې هم د طالبانو د لارې تمویلېږي او هغه یو تکلیف سبب دی یا نور کوم مشکلات پیدا کوي. دا شی تاسو کنفرم کولای شئ، موږ په ولې شي چې دا شکایت سم د ځینې خبريالانو چې اوس طالبانو په بهر هیوادونو کې خلق نیولې دی او هغه خبريالان افغانان چې د افغانستان په موضوع یا د جمهوریت په موضوع باس کی هغه ته شخصي مشکلات جوړي. دقیق معلومات نه لرم چې څو مشخص موارد را سره، لیکن په ټولنیزو رسنیو کې دغه بحث د عمودین را روان دی. د خبرې کېږي چې دا کارونه تاسو یاد د کېږي هغه کسان چې فعالیت کوي هغه ته ستونزې پیدا کول او دغه په خوا کې داسې کسان هم د کوشش کوي چې تمویل کې او خپل هغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې هغه ژورنالیستان چې بهر دي د هغې په مرسته پر مخ بوځي. نو دا شیان شته دی، لیکن زه دا کنفرم کولی نه شم چې څونه دي ځکه مشخص واقعیت پیښې راسره نشته دی. خو په ټولنیزو رسنیو کې دا یو جدي بحث روان دی چې دغه رقم کارونه کېږي، مشکلات هم شته دی او دغه په خوا کې دوی یو تعداد خلک ویل کېږي چې البته دا کار په خوا جمهوریت کې مو چې یو تعداد خلکو ته تمویلېدل په ټولنیزو رسنیو کې، فیسبوک کې، په ټویټر کې، په نورو کې او هغه یو تبلیغاتي کمپاین پر مخ وړو. اوس هم دغسې یو سلسله شکایتونه شته دی. بعضې لیستونه تاسو که لیدلي وي بهر راوتي دي، خو په هغه باندې خلک ډېر شک لري ځکه هغې کې داسې کسان هم شته دی د هغې شخصیت داسې دی چې هېڅ سړی یقین نشي کولی چې هغه د ګواکې د طالبان نه پیسې واخلي او د هغې کمپاین دې پر مخ بوځي. نو هغه کېدای شي یو ډس انفارمیشن وي، خو دغه بحث په رسنیو کې شته دی او کاملا امکان لري ځکه ټول حکومتونه دا کار کوي. پخوا حکومتونه هم دا کار کوه او اوس هم بالکل دی یعنې دوی ډېر زیات کوشش کوي چې رسنۍ په داخل کې هم کنټرول کړي او د داخل نه بهر د خپل انفلوئنس ولري ځکه دوی یو ستر تبلیغاتي جګړې سره مخ دي. دوی کوشش کوي چې د خپل انځور سم وښیي او د مخالفینو سره د رسنیز ډګر کې هم د هغې ته ځواب ویلی شي. نو دا خبرې چون استخباراتي معلومات وایي چې ولري. آیا پر رسنیو پابندۍ لګولو سره دا مخ پټول امکان لري په اوسني عصر کې؟ ځواک صاحب زه به یو مثال ووایم، تاسو درې واړه پوه یې. د نن شل کاله مخکې
یا لږ زیاته موده مخکې په منځني ختیځ کې رسنۍ داسې وی لکه امامانو ته لیکل شوي خطبې چې به ورکول کېدې ټلویزیون باندې به خبریال راغی او د شاهانو او شهزادګانو د ناستې ولاړې قصې به یې کولې ولسته بیا یو انقلابي سړی پیدا شو چې خپل پلار یې هم د خپل پلار نه په زور حکومت نیولی و پلار یې لندن ته تللی و چې هلته لاړ د شپې کودتا وکړه دا د قطر د شهزاده ذکر کوم خو هغه د نورو انقلابي ګامونو سره یو بل ګام واغسته چې په 100 میلیونو ډالرو باندې یو ټي وي خلاص کړ دا ټي وي نوم وو الجزیره او الجزیره د راتګ د رستو سعودي عرب مصر ایران قطر او بخي عراق او یو شمیر هیوادونو مشران لاړل په د پسې د تسکه دا د خلاص کړی دي د شپې خلک ناسي جنگونه کوي په موږ باندې باسونه کوي زمون کمزورتیانه بیانې خلکو دا خیال چې دا به موږ لګړ کې خو وسشل کال وروسته خلک دا فکر کوي چې د الجزیره چې کم کردار د منځري ختیځ په پرمختګ کې ادا ک شاید دا په سلو کالو کې نشه ادا کړي دا معنی دار چې خبر پټول سره مشکلات ختمې دي شي دا خو ما مثال ویل په افغانستان کې بده داسې وو چې خبري اعلان د مرینه غونی شنو خپل دا ټیکنالوژي او اوس کوم حالات کې چې دا څنګه معلوماتي ټیکنالوژي او انټرنیټ او دا ارتباطات کمیونیکیشن په ټیکنالوژي څومره پرمختګ کړی دی اوس ممکن نه ده چې څوک شي پټو ساتي اوس ته کولای شي تلویزیون سانسور کې لیکن هر یو کس سره یو تلویزیون دی هر موبایل یو تلویزیون دی حکومت د طالبانو کوشش کوي چې هغه سانسور کړي لیکن نشي کولای ممکن نه ده ټول خلک بهر دلته ارتباطات لري دوستانه دي خپلوان دي یو څوک نه یو څوک پیژني نو که خپل د غیزنه نشرات نشي کولای د غیزنه اطلاعات بهر لیږي په دې خاطر باندې اوس دوی چې کوي فقط خپل بدنامي اضافه کوي اوس دا وخت نه دی د عصر نه دی نه په اوسنۍ ټیکنالوژي کې او د پرمختګونو کې دا ممکنه ده چې ته د خلکو نه اطلاعات پټو ساتي بند وساتي سونزمن کولای ضرور شي لیکن ته مطلق نشي کولای چې نشي کولای ها تاسو وګورئ په هر کې کومه رسنۍ دي تلویزیونونه دي یا څوک ټولنیز رسنۍ کې خپل کار کوي هغه د افغانستان د نورو اطلاعات نشري یو پیښه جوړي یو خبره جوړي کفاورا هغه نه خلک نه خبريږي نو سبا نه بل سبا لازما خبريږي چې د اصلي خبره څه و د پیښه څه قصې دي نو دا یو نادرسته فقط ځان نادرسته سمدا را سره اوس وخت بیا ته راګرځم محترم بهان صاحب تاسو سره سوالونه چې دي دا غواړم اوس باس په وکما ډېر مننه تاسو باندې بلګ انتظار وکړ د سر نه کې مې باس کړې و خو خبر نشرانه بهان صاحب تاسو د درې ذکر وکړ چې د افغانستان د وتل وروسته هم تاسو اوس ډېر افغانان خبري اعلان ک خزي دي ک نران دي هغه په یو شمه داسې هیوادونو کې ژوند کوي چې البته کې قانوني اسناد او مشکلات هم لري او نور مشکلات هم لري زه غواړم ک تاسو په دغه مشکلات او دغه خبري اعلان او خپل مشکلات په نورو پوکي څه قسم مشکلات دي او په دې کې نړیوال څه کولای شي او د نور چې کمیداري دي لکه د امسو په شان د خبري اعلان او د رسنیو د ملاتړ سازمان دي څه کولای شي تاسو دې نه غواړئ څه مننه ونی رئیس 13 کلونو رئیس هغه شمیر خبري اعلان سي دلته په گاونډي هوادونه کې په خاص توګه پاکستان کې مشدي په واقعا چې لسخت ستونزو سره مخامخ دي اته هم دوی دمګړي تاسو ویلې سم چې دوی په خپل کورونو کې باندې پاتې دي په کورونو کې یعنی هغه حبس دي لکور نسی وتاي یعنی فکر وکړئ چې یو سړی دونه خپلواکي ونه لري چې لکور وتاي نسی نو څه ژوند ده بشري حقوق اصلا نسته بشري حقوق د کولان دي خبريان چې دغه شل کلو کې د بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړه دمګړی له سخت بدبختۍ سره مخامخ دي دونه بې عزت سوسي چې انامونه په ټاکل کیږي آیا دا په کوم کتاب کې دا یو خبريال چې قلم په لاس کې شل کاله د افغانستان رسنیو کې کار کړی او دفاع کړی آیا داسمور د آیا همدغه ګټه همدغه چې اوس په
ګاونډي هیوادونو کې له دې شانستونو سره مخامخ سي. وخت چې یو کس یو خبريال څه ونشي کولای تر په اصلاح کې دوی په خلاص پاتال پورې یا تر روغتونه پورې لاړ شي، نو هغه څه ژوند ده وخت چې دای نشي کولای خپل زوی ته په اصلاح زده کړو زمينه برابر کړي، خپل لور ته د زده کړې زمينه برابر کړي، هغه ورته نشي کولای چې صلاحیت نسته. افغان د په رسمیت څوک نه پیژني، په خاص توګه پاکستان کې خو اصلا نه پیژني، په ایران کې نه پیژني. تاسو خپل معلومه ده رسنۍ کې موږ یو تصویر اخیستونکی اوسې کبیری هغه وفات شو. فکر وکړئ چې دا څومره سخت خبره ده چې اوس دمګړی دغه کورنۍ له سخت ستونزو سره مخامخ دي. آیا دا جفا نه ده، یو ظلم نه ده؟ آیا موږ هم دې ورځ ته فعالیت کړی، هم دې ورځ ته موږ سبق ویل، هم دې ورځ ته فعالیت کړی چې ورځ نه ورځ موږ په داسې یو شرایطو کې ګرفتار شو؟ نه، دا ژوند نه ده، دا هسې ساه ایستل دي، ژوند نشته. چې ژوند کې اصلا باید څوک ازادي ولري، یو دغه ته بهر وځي، اما دلته خپلواکي نشته. بهان سے محترم یو خدا مشکل لږ تاسو ویلو بهر ته نشي تللې د نیولو ویره د پیغورونو ویره د وغیرہ وغیرہ، خو دینه پرته د ژوند خو تیرولو لپاره وبو خوراک جامې پیزار یو شیان پکار وي، دا بیا څنګه دغه مشکلات څنګه تاسو خپل دی وخت کې دغه هغه څنګه حل کوئ؟ ګوره بونیرای صاحب دغه تیرو یو کال رئیس نه هغه افغان کډوال لږ به مقدمه وایم چې هغه افغان کډوال چې دلته پراته و چې دلته زیږیدلی و دوکانونه او اټې درلودې، هغه دوکانونه په وتړل جریمه کیږي. نو دا خبريان چې پسله ځینی ډېر کمه برخه چې کار کولای شي هغه په پټه باندې کار کوي، یا د سبزی منډي کې کار کوي، یا په دکان کې شاګرد دی، یا په هوټل کې شاګرد دی، خو ډېر کمه برخه ځینې نور ته له بهر څخه تمویلېږي، له بهر څخه سپورټېږي. نو که چې هغه سپورټ نه وي دوی په واقعا دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. همدا اوس هم له مرګه بدتره دي. په یوه اپارتمان کې چې دوه کوټیز اپارتمان فکر کا درې کورنۍ پکې اوسېږي، دا له سختۍ نه دي. حتی دا هم ویلی سم چې افغانان یا خبریالان چې همدا اوس دمګړی چې ویزې قانوني ویزه پر لاس هم ولري څوک کور په کرایه نه درکوي، وایي ته افغان یې. نو فکر وکړئ چې تر دې حده افغانان دلته ذلیله سوي، په خاص توګه خبریالان دومره ذلیله. محترم بهان صاحب نړیوالې رسنۍ د ملاتړ سازمانونو ستاسو په مشکلاتو خبر هم دي او کار هم کوي او هغه ته پام هم دي، خو بیا هم زه غواړم ستاسو په شان د خبريالانو په ژوند کې لومړیتوب دا ملاتړ سازمانونو څخه ورکی یو ټکی که تاسو غواړئ چې د پاغي باندې ذات تمرکز وکړي باید هغه سمي. بونیرای صاحب دلته غږ ایستل ستا د کاغذ پر مخ دي، عملی کار نه دا چلیدلی دلته، یا دا چې عملی کار خو نم دریدلی، بل داسې دې ترڅنګ دلته د پاکستان حکومت په دې شانو غوږ نه ګروي. یونیسیار په وار غږ ایستلی ده چې غږ نه ده اورېدلی، په جز نه چې اوس د عبیدي صاحب راته ناست دلته مخامخ، دا نه عبیدي صاحب دا ټولنه چې دا چې همسو ده چې یو دغلته غږ ایستل کېږي او یو څه نه څه غږ ایستل کېږي، نور خو ما څه چا غږ نه دی لیدلی، نه مې اورېدلی. یونیسیار په وار غږ باسي، نړیواله ټولنه غږ باسي، اما څوک د توپان نه پېګروي. زما مقصد بهان صاحب وبخښئ په ټولنو خپل مشکلات هم وي او دا سازمانونه چې دي زه په خپل د داسې مشکلاتو تر شیم د دې په ذات شخصي مشکلاتو خبر یم، د غږ پورته کول، فشار پر راوړل، د مشرانو سره ملاقاتونه کول، د دې نه پرته د کله کله مالی کومکونه هم کوي، خو دې دومره وس نه وي چې یو سړی په اسلام آباد کې ناست هغه ته وایي چې تجازت وکړه او راشه فرانس ته یا جرمني ته یا امریکا ته، یعنی هغه خپل قوانین او مشکلات لري، یو پروسس وي. زما پوښتنه دا وکړه لنډو ټکو جواب راکې که ستاسو په شان خبريالان ستانه معنی د ټولو خبريالان نمائندګۍ باندې راته وای یو ټکی داسې چې هغه ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو لومړیتوب ورکړي لازمه دی به خبري، خو بیا هم زه غواړم که تاسو تکرار وایي هغه څه ټکی دی چې دوی ورته لومړیتوب ورکړي ستاسو په مشکلاتو کمیدو کې هغه به څه ټکی وي؟ لومړیتوب باید دې ته ورکړل دغه منجنیقه دغه بدبخت ژوند یې وژغوري، یا چې
کچري واقعا خبريال وي کار کړی وي هغه باید وباسي چې دغه حالت وزي دوی اجازه لري دوی بچانو اجازه لري لکه د نړۍ نور ماشومان کو د سبق وای درس 15 کله کې د خبريالانو ماشومان زده کړو پاتې دي ل 15 کله کې چې واتای نسل کوره د خپل لومړیتوب باید د افغان خبريالانو ته دغه کسر دغه بدبختۍ نه څخه وژغوري. سمه ده یو بل پښتون اساس نه کوم بیا به تاسو یو د زواک سه به د محترم عبیدی صاحب نه د پښتون نورم کوم خدای یو پښتون بهان صاحب تاسو د دومره مشکلات کې چې وخت روایت یو خبريال یو د خبريال د پښتنې په بنیاد پویږي خو بیا خپنه شرانه د دینه خلک چې بیرته افغانستان ته لاړ شي ډېر افغانان خبريالان چې په نړیوالو رسنیو کې کار کوي مال دي چې هغه کله په کونړ کې کله په کابل کې میان خوري په کونړ کې د باغ سره ګل سره تصویر وباسي کله په هغه بره په بدخشان کې ولاړ وي کله په هغه دغه تللی وي د اتړونه کوي په پکتیا کې خبريال او وای چې مونږ رالو دا هیڅ مشکل نشته د خورام کومیان مو خړل اکسونه مو غسل ګلونه مو شو کول وای چې لالو بیا ورالو مشکلات نشته ده تاسو ولې نه ځای بهان صاحب دغه مشکلات خو وای چې نشته د خبريالان وای په خو اوس نشته ده بنیرای صاحب زه د ما په انسره زه دغه ستونزې چې دلته هم د اوس ګالم یا نور خبريالان په ټولیزه توګه ګالي دغه نسبت دغه ژوند چې په افغانستان کې د ترجیح ورکوم دا ولې په څه درسته په افغانستان کې په ټولو کسانو ته غږ نه کوي اما زه تاسو په زغړ ته وایم هغه کسان چې په واقع د تهدید لاندې دي هیڅ په ډول افغانستان ته نشي تلای او کچره افغانستان ته لاړم سي دوی یا په جیل کې به واچول سي یا به هم وژل سي دا په خپل ولوي ستونزه چې د خبريالانو او د هغو کسانو په وړاندې پراته ده چې په واقع ستونزه په مخ کې پراته دي او هغه د په واقع هم تهدید دي نو زه د فکر کوم چې هغه کسان چې نه غواړي افغانستان ته لاړ سي هغه واقعا په افغانستان کې ستونزه لري په افغانستان کې تهدید لاندې دي او همدغه ژوند چې دلته ستونزو ډک وطن ده دغه ترجیح ورکړي نسبت دې چې افغانستان ته لاړ سي او راغم دې چې دمګړی په ټوریزم تاسو ته وایم په ټوریزم توګه په افغانستان کې ریښتینی خبريال د ګوتو پښمار پاتې دي دا ډیرای ځینې هغه کسان دي چې بسلا یوټیوبران دي چې هم دوس ټیک ټاکرانو چې هم دوس د افغانستان پر رسنیو کې کار کوي نو دغه رقم کار نه چې هم دوس دوی په رسنیو کې کار کوي چې د طالبان په خواخه باندې کار کوي زه دا رقم ډېر کسانو ته خبريال نشم ویلای چې حقایق نه بیانوي خبريال هغه چې حقایق بیان کړه نو زه دا بیا د نړیوالو رسنیو بهان صاحب او بخې د نړیوالو رسنیو سره کارکونکو خبريالان تاسو چې کوم خبريالان لوي هغه نه یادوم هغه هم تللی دی افغانستان ته تاسو د یوټیوبرانو ذکر وکړو ما د امریکای د برتانیې یوټیوبرز چې هغه پروفیشنل یوټیوبرز یې هغه لیدل چې افغانستان ته تللی دی او کار کړی دی سلګ د مشکلاتو ذکر کړی دی چې مونږه انو سی واغسته کار مو کو زراغو ذکر کوم بنیره صاحب یو مداخله وکم خدای فامیلونه به بهر دي و زه تاسو راتلم او زه تاسو راتلم خو غواړم چې تاسو مداخله وکړئ زواک سیب اسماعیل مالی ده خو ما غوښتل چې دا قوي خبرې دي او تاسو زما په پښتنه پوهیږئ خو تاسو مداخله وکړئ بیا په زواک سیب تفسیر وکړئ خیر دی او بدی صاحب گو هډ زه فکر کوم تاسو د دلته ما څو ټکي یاد کړی یو تاسو یو پښتنه د طالبانو تاسو ول چې کڅام دوی کنټرول کوي خو بیا هم د کنټرول امکان شته ولې کنټرول کوي اوس سوشل میډیا د ارڅ خبرېږي کنه په ما باور ده چې طالبان د عامه افکارو د کنټرول لپاره دا کار کوي اوس په افغانستان کې رادیو او تلویزیون تر ټولو ځواکمنې رسنۍ دي نو دوی پیګ د رسنیو په ځواک نو ځکه د عامه افکارو د کنټرول لپاره رادیو او تلویزیون کنټرولوي په ټول افغانستان کې 4 میلیونه سوشل میډیا کاربران دي یعنی شمیر 4 میلیونه شاوخوا ته رسیدي او نو دا خو د ټول افغانستان نمائندګي نشي کولای یو مسله دویم هغه ټکی د ځواک څخه اشاره وکړه چې یو شتمه پیړۍ دا د امکان نه لري چې د رادیو او تلویزیون محدود کې بیا نور لارې نه وي کنه نور لارې شته چې د ولس غږ ورسیږي نړیوال سټیجونو ته د خبريالانو پاکستان کې کوم خبريالان دي او په ګاونډي هیوادونو کې زه یو ټکی وایم چې افغانستان شاید یو وزنه هیواد وي چې خبرياله 15 کاله د ته پته ما ده چې یو امن زیته ورسیږي ماشوم مکتب ته لاړ شي او ژوند امن شي
یعنی شاید افغانستان یوازینی هیواد وي او دا ټکی ما په ټولو هر کنفرانس چې تللم دغه ټکی د ټکی یادونه مې کړې او اوس مهال یوازې RSF خپل دروازه پرانیسته چې یوازې RSF په دغه برخه کې فعال دی او اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم دغه اونۍ مې شمېر خبرلارانو خپل ویزه اخیستې چې اوس راځي فرانسې ته د دغه څو اونیو په اوږدو کې او 2018 کې دقیق ارقام نه لرم خو کوم خبرلاران سره چې زه په تماس یم د شلو نه ډېرې کورنۍ فرانسې ته راغلي دي او د ټولنو نه چې تاسو یادونه وکړه د ټولنو نه در خبره لاق ده چې تمه ولري ټولنې ورته کار وکړي خو تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې ټولنې اجرایي صلاحیت نه لري یوازې دادخواهی کوي اډوکاسي کوي او دا حکومتونه دي چې تصمیم نیسي اوس د فرانسې حکومت دغه لیوالتیا لري چې خبريال وباسي او دغه کڅم د تیر په پرتله د دې ډیره بخنه دی او د دې ډیره بخنه دی زموږ خبرونه وخت ختميږي زه یو اخره پښتون ساس نه کوم بیا ز غواړم چې ځواک سپت 2 دقیقې ورکم بيخي ختميږي وخت ستاسو کله د پاکستان د پشان حکومتونو سره کوم چې افغان خبريالان مهاجرین دي رابطه کیږي دغه د مشکلاتونو تاسو په ډیپلوماټیکلی هغه خبروي اډوکیشن تاسو کله کوي دا کوشش مو کړی چې تاسو گزارو د دې سره فبرवरी په میاشت کې یو څېړنه موږ خبره کړه چې د پاکستان کې په مجموع کې د افغانانو د وضعیت په اړه د څېړنه و یعنی تحقیق شوی علمي تحقیق شوی هغه څېړنه ما یو همکار ته سره کړې و بیا زه جنیوا ته لاړم د ملل متحد په عمومي غونډه کې مې دا څېړنه وړاندې کړه اول ته د پاکستان درې د کابینه وزیران وو سفیران وو او ډیپلوماټیک استازي وو او د کابینه وزیرانو چې بیا پښتون ته هغه ناګزیره و چې ملل متحد ادارې ته ځواب وایي کنه هغه ویل چې د پاکستان د افغانستان مسله خو یو رقم سیاسي اړخ ورکه خو ویل چې موږ دا مسله کنټرول او هڅه کوو چې افغان یعنی تاسو هڅه کړل چې هغه خبر کړي او اخري ټکی مې دا چې د مغین وروسته دا شپې چې خبريالان هر شپه نیول کېدل دغه وروسته د خبريال کور شاته څوک نه دتللای یو اندازه وضعیت کنټرول شو ځکه چې حکومت د کابینه پکې سم ده او تشکر او به دې وخت به بيخي تشکر وخت می بيخي ختمه جلانی صاحب اخري 2 دقیقې پاتې کیږي تاسو وختي چې ما کله د بهال سم نه پښتنه کول چې افغانستان ته خبريالان ورسرخي ورګرځي تاسو ولې نه ورځي غواړم دا 1 منټ تاسو په دې باندې را غونډ کړه دا پروګرام وخت می ختم شوه دی وبخښه مولانا صاحب هغه ډېر قوي زورور پاسپورت لري هغه نېشنلټي لري هغه افغانان دی خو هغه بل سټیزنشپ هم لري یا امریکایي سټیزنشپ لري یا برتانوي سټیزنشپ لري او غیر دغه نه هغه کې یو شمېر دغه سي دي چې هغه لګیا دي اوس د طالبان حکومت ته کمپاین کوي نو په دې باندې طالبان خوشاله دي چې یو ډېر داسې یو خبريال چې نړیوالو رسنیو سره کار کړي اعتبار لري هغه راځي داغه بچي په لندن کې دي داغه بچي په واشنگټن کې دي داغه بچي په اروپا کې دي تحصیلونه کوي درس وایي خزه ماشومان او د ورزي د یو ملما په توګه ملمستیاګان ورته کیږي خضر ورته کیږي چکرې وایي نو دا خو یو کمپاین د موږ کمپاین د طالبان حکومت راغی ورته سوي محترم او کار قدرم کوي محترم ځواک هغه یو پاسپورت لري او داغه پاسپورت احترام محترم ځواک صاحب ډیره زیاته مننه تاسو بهان صاحب تاسو د کور ودان وی وبدي صاحب درې وړو منو ډیره مننه او د افغانانو خبريالانو پاکله چې وبدي صاحب اخري 100 سکند کې سوال زه فکر کوم هر افغان چې دغه ټکی وردلی هغه بم دغه شان غریب نیولې څنګه چې وبدي صاحب غریب نیولې وو ډیره شکر تاسو چې ماته مو په نن خبرونه کې مخره کړو هم دا ودن روزي خبرونه تاسو که غواړئ د خبرونه په فیسبوک یا یوټیوب یا وګورئ د افغانستان انټرنیشنل په پښتو باندې کتئ شئ. عبدالرحمن